دا هیواد ولسونه سمې غرونه سرحدونه مدرسې د پوهنې وزارت په وړاندیز او د چارو ادارې لوی ریاست په منظورۍ د نصاب ریاست لپاره د 100 کیلو واټه په ظرفیت سره د برېښنا یو برج فعال او د یاد وزارت د سرچینو او ادارې د معین الحاج مولوي صبغت الله وسیل د نصاب او د ښوونکو مسلکي پراختیا لوی رئیس الحاج مولوي اولګل ایوبي د ښوونیز نصاب رئیس مفتي محمد حنیف شاکر مسؤلینو او کارکونکو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په پیل کې د نصاب او د ښوونکو مسلکي پراختیا لوی رئیس وویل د برېښنا دغه برج کولی شي د نصاب ریاست د برېښنا د کمښت ستونزه په بشپړ ډول هواره کړي او په دې برخه کې د پوهنې وزارت د مشرتابه له هڅو مننه او قدرداني وکړه. د ملي بودیجې نه جوړ شوی دی، په دې کې د ملت حق دی، په دې کې د ولسونو حق دی، په دې کې د دې ملت د هر بچي حق دی. نو کوشش دا وکړئ چې دا برق بځایه مصرف نشي، کوشش دا وکړئ چې دا ناست ملګري په خپلو شعباتو کې چې وځئ باید لیټونه مړه شي، ګل شي، بې ځایه مصارف ونه شي. دغه راز د نصاب ریاست یو تن علمي غړي حبیب الله بارکزي څرګنده کړه چې د برېښنا پر دغه برج شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی، کوم چې د پوهنې وزارت له بودیجې څخه تمویل شوی دی. 2 میلیونه او 8 لکه افغانۍ په دغه مصرف سوي. نو بیا دا د محترم وزارت معارف د بودیجې لخوا دا پرداخت سوي. حدوداً 100 کیلوواټ دی. زموږ د ریاست ارشد ضروري اړتیا و تقریبا 80 کیلوواټ او 20 کیلوواټ اضافه هم د برق انجینران په نظر کې ونیوی. لایانا کېږي چې په آینده کې که یو بل اداره بغل ته د برق د مشکل سره مخامخ سي او دا به موږ وکولی سو چې د هغو سره هم کومک وکړو په دې. دومره سهولت موږ ته راغی چې نه به نور کمپیوټران د دغه کېږي په حساب خرابېږي کله چې برق ته یې وراتئ او بل د هغه سهار څخه چې برق راسي تر 4 بجو پورې استادانو په ډېر آرام فکر او په ډېر ښه احساس سره دوی سوی چې خپل علمي کارونه چې کتابونه نمیشته کوي او ژباړه کوي او تغیرات پکې راوړي په ډېر ښه توګه مخته کوي. د پرانیستي دغه مراسم د سرچینو او ادارې د معین په دعایي سره پای ته ورسېدل.